د جلال آباد ښار په بیلابیلو څنډو او واټونو کې د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره د بیلابیل ډوله سرخلاصو توکو د پیر او پلور بازار ګرم دی. دلته بیلابیل ډوله اچار، چکني، مربا او ځینې نور خوراکي توکي په هټیو، کراچیو او د سړک غاړو ته د پلور په موخه ایښودل شوي دي. ننګرهار میشتي وایي چې د دغه ډول خوړو د کیفیت، تاریخ او خرابوالي په اړه اندېښنه لري. دوی وایي د دغه ډول توکو د استعمال له امله خلک په بیلابیل ډوله ناروغۍ واخته کیدای شي. ښاریان له حکومته غواړي چې په ښار د څار زیات او د دغه ډول توکو د پیر او پلور مخه دی ونیسي. سړک په غاړو باندې ایښي او چې کوم سطلونه دي یا د اچار شو، د نور مرباګانې شوې، لوګي دي او دوړې هم ډېرې اکثره چې باد راوالوځي دا ټول ګردونه او د حشره کم خځلې چې دا به باندې غورځېږي او د دې ډېر مرضونه پیدا کېږي. خوراکي توکي کومې چې مخې ته ایښي دي دا لوستي سرونه نه لري، ګرد و غبار پرې پرېوځي او دا د انسانانو د خوراک د خوړلو په وجه باندې انسانانو ته په زیات دي چې فایده ورسوي ضرر رسوي. په همدې حال کې د دغه ولایت روغتیا پالان وایي په بازارونو کې سرخلاصي خواړه، تاریخ تیري او بې کیفیته خوراکي توکي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیدای شي. دوی همدغه سپارښتنه کوي چې خلک د دغه ډول خوراکي توکو له استعماله په جدي ډول ډډه وکړي. چار وي که مثلا انرژي وي، بعضې نور شیان کیفیت ختم وي، یعنی هغه له منځه تللي ایکسپایر شوي، تاریخ ختم وي. نو زموږ د صحت عامې وزارت نه، د ښاروالۍ او د لوی ریاست نه، د ټول نه زموږ هیله ده چې د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي تر څو په دې روژه کې خلک د ډول ډول ناروغیو څخه مخنیوی وشي. د اچفالوري شو ناروغي ښکار کیږي چې اوس په مطلب ډېری هیوادوال چې په دغه ناروغي اخته دي، په دغه سرخلاص خوړو کې د هلیکوباکټر بکټریا پیدا کیږي او مثلا داسې نور انتاین ناروغي چې اسهالات پیدا کیږي. ورسره په ضمن کې د وجود خوارځواکي هم زموږ د زیاتره ناروغي د دغه وجې پیدا کیږي. نو په کار ده تر څو د بازار کې دغه سرخلاص خوړو څخه ډډه وکړي. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس وایي د څو ادارو ګډه یو کمیټه جوړه کړې چې په ښار کې د همدغه ډول توکو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د زیاتوي چې له ښار څخه یې څو موده وړاندې 18 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیري خوراکي توکي راټول کړي او له منځه یې وړي دي. نوموړی زیاتوي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په خلکو خراب توکي وپلوري. دلته تاریخ تیره او بې کیفیته د مخنیوي کمیسیون یو فعال کمیسیون دی. الحمدلله دا په هفته کې یو ورځي او د ښار نه نظارت کوي مکمل. مخکې د دې نه 18 ټنه تاریخ تیره بې کیفیته اموال راټول شوي او د ګډ هیئت په حضور کې له منځه لاړه او ملګري دې کار ته متوجه دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې تر څو تاریخ تیره بې کیفیته اموال دلته وپلوري. نه یوازې جلال آباد ښار بلکې په روژه کې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په بازارونو او همداراز د ختیځو نورو ولایتونو په مرکزي ښارونو کې هم د دغه ډول توکو پیر او پلور تر بل هر وخت زیات وي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.